سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې خوښ او خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا زموږ د یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایو. آیا ویښتان مو ځلات لري او کمزوري دي؟ نو مه خفه کیږئ. دا اسانه نسخې کولی شي ستاسې ویښتان قوي کړي او ځلا ورکړي. د استعمال طریقه: 4 ګیلاسه ګرمو اوبو ته د اندازې مطابق شین چای ور واچوئ او د 1 ساعت لپاره یې پرېږدئ چې تر څو محلول معتدل شي. بیا په دې محلول باندې خپل ویښتان لامده کړئ او د 10 دقیقو لپاره یې پرېږدئ. بیا خپل ویښتان په شامپو باندې ووینځئ، بیا یې په نرمو اوبو ووینځئ. دغه عمل په اونۍ کې 2 یا 3 ځله تکرار کړئ. انشاءالله ویښتان به مو ډېر ځلادار شي. شاید ډېر کریمونه او نورې دواګانې مو کارولې وي، یو ځل دا هم تجربه کړئ. شین چای په زیاتې اندازې سره د اکسیدیشن ضد ماده لري. د دې مادې په واسطه د ویښتانو وده زیاتوي او شین چای د پاتیوژین په نوم ماده لري چې دغه ماده د ډي هایدروټسټرون د ودې مخنیوی کوي چې دغه هورمون د ویښتانو د غوړېدو عمده عامل دی. شین چای د نوي ویښتانو وده تشویق کوي. شین چای په زیاتې اندازې سره د اکسیدیشن ضد ماده لري او د سر د پښې یا د سر د پوستکي د ناروغیو د کنټرول لپاره هم استعمالیږي. له ملتیا مو مننه. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي په یوټیوب کې لایک او شریکه یې کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.